د غزني د شهداو او معلولینو ریاست له لوري له 180 معلولینو سره د ویلچرونو مرسته وشوه. نن موږ د وزارت په هدایت باندې چې د وزارت لخوا دغه ویلچرونه 180 نفرو دپاره ویلچرونه راکړ سوي وو. هغه معلولینو دپاره چې هغه مستحق وي د ویلچر د ګرځېدا، نو د هغو د 180 دپاره موږ توزیع نن لرو او دغه معلولین هم راغوښتي دي. هغو ته به انشاءالله نن دوی ته خپل ویلچر ورکوو د دوی د هوساینې دپاره. په همدې حال کې معلولین خوښ دي او وایي دا ټیر لرونکې چوکۍ به یې تر یوه حده ستونزې کمې کړي. نو موږ سره ډېر انسان وکړي، دا ښه یې راکړو، تلای نه سوای، کېناستی نه سوای، روزانه دا ډېر ښه شی ده. باید موږ سیمه خواره ده چې نور کومک هم راسره وکړي. تیر حکومت کې موږ دغسې معلولیت وو خو دومره خدمت یې نه ده کړی. موږ د اطراف خلک یو، کله وخت دغه نه راته رسېږي، کومکونه دغه نه راته رسېږي. خو باید موږ ته داسې د کار زمینه برابره سي، مثال خیاطي ده، موبایل سازي ده، موټرسایکل سازي ده، چې موږ یې کولی شو د موږ تر وس لاندې دغه وي. نور خو موږ سره دا کومک وکړي چې موږ بل احتیاجي وخېږو، داسې کومک وکړي. دا نه چې موږ ته یوه بوجۍ وړه راکړي موږ له هغې سره ولاړ شو. موږ سره دا کومک وکړي چې موږ یو دوکانداري په وکړو، لا یو بل کسب په وکړو، خپل تجارت په وکړو، خپل کار مخ ته بوځو. باید وویل شي چې د امن تر راتلو دمخه غزنی یو جګړو ځپلی ولایت و. د غزني د شهداو او معلولینو ریاست د مسؤلینو د ارقامو پر بنسټ له دوی سره دا مهال 2700 معلولین ثبت او راجستر دي.